سلامونه، هیله ده روغ جوړ اوسئ. اتمه برخه به له دې ځای پیل کړو. تر ماسخوتنه یې یوه خبره هم ونه کړه. دا ځل یې زه سر ته کېناستم، پر تندي مې ښکل کړه، سترګې یې رڼې شوې، ټوخي واخیست. په ټوخي کې یې وویل: زویه سپک دې کړم. حاجي نواب د کلیوال تر مخ راته وویل چې 1 روپۍ سړی یې، بیا د دې خوا ونه ګورم. سهار مې زرو ته زنګ وواهه، خو ټلیفون یې بند و. 2 ورځې وروسته نااشنا نمره راغله. زرو وه، ژړل یې. را یاده یې کړه چې پلار مې څپېړې راته ونیولې. ټلیفون یې رانه یووړ. سلامته ورځ یې د غواوو په غوجلې کې واچولم. ویل یې چې مرداره یې، د نجار له زوی سره دې لاره جوړه کړې وه. ورځې وتې، د زړه درزا مې ډېره شوه. په ولاړېدو کې به مې سر را باندې ګرځېده. زرو ټلیفون ونه کړ، طاقت نه راته. یو ماسخوتن د زرو د کلي ته ورغلم. په تیاره کې د حاجي نواب تر کلا راتاو شم، خو کلا ته د ننوتلو لار نه وه. د ورځې به مې 10 ځله د ټلیفون شنه تڼۍ ټینګه کړه، خو د زرو ټلیفون بند و. بل سهار یو نااشنا نمبر راغله. زرو وه، ویل چې سبا بېګا یې شیرني وړي. ټلیفون قطع شو، خو پاو وروسته بیا زنګ راغی. زرو ژړل، ویل چې د موږکانو دوا یې موندلې ده. زړه مې خولې ته راغی. ورته ومې ویل چې لیونتوب مه کوه ته. په خبره کې راولوېده. ویل زه در باندې ګرانه یم؟ هو. زرو یوه شېبه غلې وه. ما یې یوازې د ژړا غږ اورېده. وروسته یې په غریو کې وویل: ماسخوتن راشه او ما له دې ځایه بوځه. ځای پر ځای کېناستم. زرو وویل: ووېرېدې؟ غلی وم. ویل: پوهېدم چې دومره زړه نه لرې. بس نو سهار به مې د جنازې خبر واورې. چغه مې کړه: دومره بې عقلي مه کوه. په غریو کې وویل: سهار سپې د چاوده پر بام د موږکانو له دوا سره درته ولاړه یم. د غزني په اولیاو قسم درته کوم، که مې د دښتې لخوا د لاسي بټۍ رڼا ونه لیده، مړه مې بوله. ټلیفون قطع شو، ټیکه نه راتله. دښتې ته ووتم. د سپرغۍ پر سر کېناستم. دښته شنه ښکارېده. لرې د غونډۍ په لمن کې تور وري سرېدل. غرمه کور ته راغلم. یوه هګۍ مې په غوړیو کې ماته کړه. له ډوډۍ وروسته پرېوتم. یو وخت مې اوږه وخوځېده، سترګې مې رڼې کړې. پلار مې په غوسه و. ویل چې ولې دوکان ته نه وې راغلی. ټوله شپه مې په ویښه تېره کړه. کله کله به مې د پلار مخ ته لاسي بټۍ ور واچوله. ستونی ستاغ پروت و. د تندي ګونځو یې سیوری درلود. سپینه ږیره یې ټټر ته سیخه وه. سره راټوله او کږه ښکارېدله. د شپې 2 بجې ولاړ شوم. په لومړي ځل مې د پلار جیبونه وپلټل. پیسې مې وشمېرلې. 1800 افغانۍ وې. کوټ مې واغوست. پټو مې تر ځان تاو کړ. د پلار مخ ته مې بټۍ ور واچوله. د ماشوم غوندې وړه وړه ساه یې اخیسته. غلی ویده و. کېناستم. د پلار تندی مې ښکل کړ. زګیروی یې شو. اړخ یې بدل کړ. د پلار پښو ته ور وښویېدم. د هغه پر چاودو پښو مې شونډې کېښودې. پښې یې سړې وې. یوه شېبه مې پلار مخ ته وکتل. د څېرې هره ګونځه یې د غمونو نښه وه. پلار مې ډېر غمونه لیدلي وو. د طالبانو وخت و. مشر ورور مې ټوپک واخیست. د طالبانو له یوه ګروپ سره جنګ ته لاړ. میاشتې ووتې. درک کې معلوم نه شو. زه هغه وخت په 12م صنف کې وم. تر غرمې به مې درس وایه. وروسته به دوکان ته ورتلم. د قوس میاشت وه. له امتحانه وروسته دوکان ته ورغلم. هېڅوک نه و. کتابچه مې کېښوده. ټیټه ژړا راغله. ور ومې کتل. د پلار سپېره لمن د لرګي له لویې تختې راوتی و. ورغلم. پلار مې د تختو په منځ کې ناست و. ژړل یې. د هغه پر اوږه مې لاس کېښود. پلار مې په بیړه راوکتل. تر لاس یې کش کړم. په غېږ کې ټینګ ونیولم. ژړا یې زور واخیست. وروسته غلی شو. خوښ کې نه تم کېدې. زما غاړه به کله کله توده شوه. پوهېدم د پلار اوښکې وې. د څنګ قصاب راغی. تر لاس یې ونیولم. دواړه د باندې ووتو. قصاب په ماته خوله را یاده کړه چې د خدای امر ومنه. مشر ورور دې پور پرې کړی. پر زړېدلي ورون ورغلم. خو د قصاب غبرګ لاسونه را وګرځېدل. یو وخت مې سترګې رڼې کړې. دوکان له خلکو ډک و. پلار مې توبې ایستلې.
قصاب مخ ته سړې اوبه رااچولې. 1 هفته ووته. د ورور مړی مو ونه لید. پلار مې د طالبانو قمندانانو ته ورغی. ځواب یې منفي و. ویل یې چې په اول خط کې جنګ دی، مړی نشو رایستلی. په 2مه ورځ مې پلار ته چا مشوره ورکړه چې خپله دې د جنګ ساحې ته لاړ شي. پلار مې قصاب ته ورغی. 200 لکه شنې افغانۍ یې په پور ترې راوړې. مور مې حیرانه وه، خو پلار مې ورته وویل چې په وردګو کې د نجارۍ لپاره ارزانه لرګي موندلي دي. سهار وختي له کوره راووتو. هغه وخت لاره خرابه وه. ماسپښین کابل ته ورسېدو. په کوټې سنګي کې مو یوه کوټه کرایه کړه. سهار وختي مو له سرای شمالي حرکت وکړ. د لارې دواړو غاړو ته زرګونه تاکونه اره شوي وو. ړنګ کورونه په لرګي تور ول. 10 بجو ته په اول خط کې وو. د استالف د ولسوالۍ سوځېدلي کلي د جګړې لومړۍ کرښه وه. د منطقې شناخته طالبان مو وموندل. یوې زړې کوټې ته یې بوتلو. دیوال ته رنګارنګ وسلې ولاړې وې. بخارۍ ته مو لاسونه ونیول. 2 شناخته طالبان زما د ورور د مرګ شاهدان ول. ویل یې چې ټټر ته یې د راکټ مرمۍ سیخه شوه. تر نامه پورې نه و. د شپې تر ناوخته مې د پلار سونګه اورېده. سپېده چاود نږدې ډزې شوې. لمر ختو ته کراري وه. د ورځې مو ځینې نور کسان هم ولیدل چې د خپلو مړو په موندلو پسې راغلي ول. غرمې ته د سیمې څو سپین ږیري راغلل. د مړو له خپلوانو سره یې چینې ووهلې. سپین ږیرو ویل چې د خط هغه غاړه ولسوال هر جسد په 40 لکه راکوي. دوی ته هم باید یو څه پاتې شي. خبره خلاصه شوه. د هر مړي د راوړلو پر سر 50 لکه افغانۍ وټاکل شوې. په 2مه ورځ 4 لاسي کراچۍ راغلی. ټولې له مړو بار وې. موږ هم په بیړه ورغلو. یخ وهلي جسدونه پراته ول. سر مې وګرځېد. د ونې خاښ مې ونیو. 2-3 ځایه چیغې شوې. ځینو خلکو خپل مړي موندلي وو، خو زما د ورور جسد نه معلومېده. یو ځای 2 کسانو یو بل ته څپېړې ونیولې. غږ یې راته. په یوه غوڅ شوي لاس یې جنګ و. یوه ویل چې زما د ورور جسد ته وګوره، لاس یې نشته، تا راوړی. خو بل ویل چې نه، دا مې د زوی لاس دی. په کوچني توپ کې کالدانه پرې راختلې وه. ړوند دی، نه وینې، پر مټ یې د کالدانې نښه ده. منډه مې کړه. کوټې ته ننوتم. د جګړې په اول خط کې مو 1 هفته تېره کړه. د مړو سوداګرو څو ځله مړي راوړل، خو زما د ورور جسد یې ونه موند. ناامیده کلي ته راغلو. خلک راغلل. مور مې خبره شوه. تر خولې یې زوروره ناره راووته. ځای پر ځای پرېوته. مازدیګر یې زما د کشر ورور تر څنګ خاورې پرې واړولې. پلار مې ناروغ شو. یو دم یې په ملا کې کوږوالی راغی. نیغ نه شوی ګرځېدلی. سړی غلی شو. لستوڼی یې پر خپلو سترګو تېر کړ. پورته یې وکتل. سترګې سرې وې. سړه ساه یې وویسته. پلاره، په څومره بېوسۍ کې مې پرېښودې. بېرته یې د زرو د قبر پر وړو تیږو خپله زنه ولګوله. ویې ویل پلار مې هماغسې پرېښود. د شپې 2 بجې له کوره ووتم. د باران واړه څاڅکي پر مخ ساړه لګېدل. ساعت وروسته مې د زرو دوی کلي ته نږدې دمه ونیوه. له جېبه مې لاسي بټۍ راویسته. مخکې لاړم. لاسي بټۍ مې څو ځله بله کړه. د حاجي نواب کور ته نږدې کېناستم. د دروازې ورو کړپ مې واورېد. زرو راغله. ژړل یې. دواړه چوپه خوله روان شو. د الله اکبر ناره مو د ولسوالۍ په بازار کې واورېده. دواړه د یوه تړلي دوکان تر مخ کېناستو. د دوکانونو دروازې بندې وې. تړلو قصابیو تسبیح پراته ول. کله کله به له لرې د چوکیدار ناره راغله. هی، څوک یې؟ وینم دی. زرو ته مې وکتل. پر زنګنو یې تړلې غوټه او د غوټې له پاسه خپل تندی ایښی و. ژړل یې. یوه سراچه موټر لنډ راتاو شو. د څراغونو ژېړه رڼا یې راباندې ولګېده. بریک یې ونیو. ناره یې کړه، غزني، د غزني ښار. موټر ته ور وختو. ساعت وروسته د غزني په ښار کې وو. د کابل اډې ته ورغلو. موټر تیار ول. 9 بجې کابل ته ورسېدو. نیغ پل محمود خان ته لاړو. کورولاوي او سراچې تر تورخمه تلې. په سروبي کې ډوډۍ ته ودرېدو. خو زرو یوه ګوله هم ور پورته نه کړه. ورو ورو یې ژړل. تر دې دمه یې یوه خبره هم نه وه کړې. جلال آباد ته نږدې موټر پنچر شو. هوا ګرمه وه. د ونې سیوري ته کېناستو. زرو ته مې وکتل. مخ یې پټ و. مازې زنه یې ښکارېده.
پر زنه یې رڼا اوښکه را ځوړنده وه. په لومړي ځل یې په خوابدي غږ وویل چېرته ځو؟ ومې ویل پېښور ته. غلې وه. ومې ویل د تګ لپاره 2 ځایه لرو، یا نورستان یا پېښور، خو پېښور ښه راته ښکاري. هلته مې د یوه ملګري کور دی، د ورور غوندې راته ایسي. څه وخت به په پېښور کې تیر کو، بیا به بل ځای پسې غواړو. زرو تړلې غوټه خلاصه کړه، له قات شوي ټیکري یې بنډل پیسې راویستې. ویې ویل ها دا به دې په کار شي. مجبور وم، د پلار له 1800 افغانیو 1500 راپاته وي. له بنډله مې 15 ګونان رابېل کړل، پاتې پیسې مې زرو ته ونیولې. په غریو کې وویل در سره دې وي. ومې ویل د پېښور پولیس نه دي در معلوم، له سړي پوستکی باسي. زرو څه ونه ویل، پیسې یې په غوټه کې کېښودې. مازدیګر تورخم ته ورسېدو، افغانۍ مې کلدارې کړې، تر ځنځیر واوښتو. 2 پولیسو راته کتل، خو څه یې ونه ویل. په کارخانو کې یې موټر ودراوه. یوه پولیس دروازه خلاصه کړه. په 12 مسافرو کې وار له واره ماته وکتل. له کومه راغلې؟ ومې ویل له کابله. پاسپورت لرې؟ نه. راکوز شو. له موټره ښکته شوم. زرو هم راپسې راغله. پولیس د موټر بارنټ پر لرګي وواهه. چیغه یې کړه ځه نو څه له ولاړ یې؟ موټروان راښکته شو. کرایه یې رانه یوړه. پولیس تر لستوڼي ونیولم. ویې ویل افسر له ورځو. تر سړک واوښتو. تک تور بریتور افسر پر څوکۍ ناست و. د شیدو له چایه ډکه وړه خیرنه پیاله یې په لاس کې وه. پولیس زما لستوڼی پرېښود. ناست سړي ته یې وویل صیب له دې ماجر سره کاغذونه نشته. ناست افسر ولاړ شو. مخامخ راته ودرېد. په ډډ غږ یې راته وویل واه هلکه دهشتګر شانتې ښکارې. ومې ویل صیب خوار نجار یم، دلته مې ناروغان راوستي. زرو ته مې وکتل. په ملنډو یې وویل دا خو هیڅ ناروغه نه ښکاري. جیب ته مې لاس کړ. 200 کلدارې مې ورته ونیوې. افسر یوازې وخندل. بیرته پر څوکۍ کېناست. زرو ته مې وکتل. لړزې اخیستې وه. بریتور افسر وویل مړه څرمن خو د ازبکانو په څېر سره ښکاري. د ازبکستان دهشتګر خو به نه یې. تذکیره مې ورته ونیوله. تذکیره یې ور واخیسته. پرته له دې چې ورته وګوري پر میز یې کېښود. ویې ویل دا نجلۍ دې څه ده؟ زړه مې ولړزېد. خپله چیغه یې کړه څه دې کېږي؟ خور؟ نه. کېناست. تذکیره یې ور واخیسته. خپلو سترګو ته یې ونیوله. ویې ویل و نجلۍ دې خوا راشه. زرو په لړزېدلو ګامونو ور نږدې شوه. بریتور افسر وویل دا هلک څه نومیږي؟ زرو په مات ګوډ غږ وویل کامران. د والد نوم یې څه دی؟ څه؟ د پلار نوم. زرو ماته وکتل. په لومړي ځل یې څېره تر تندي پورې لوڅه وه. سترګې یې ویرې نیولې وې. د پولیسو افسر وویل ښه نو پته ولګېده نجلۍ دې راتښتولې ده. یو دم یې چیغه کړه دا دواړه تاڼۍ ته بوځئ. مخې ته یې ودرېدم. 2000 ګونان مې ورته ونیول. زارۍ مې ورته وکړې، خو بریتور افسر پر څوکۍ ناست و. ټنډه یې تروه وه. بل پولیس تر مټ ونیولم. په غوسه یې وویل هله نو پاڅه. د زرو ژړغونی غږ مې واورېد. د خدای روی ومنئ، تاسو به هم خور او مور لرئ. بریتور افسر ولاړ شو. تر زرو راوګرځېد. په ملنډو یې وویل خو زما مور او خور ستا شانتې مردارې نه دي چې له پردي سړي سره وتښتي. په سترګو مې تیاره راغله. بریتور افسر مې تر ګریوان ونیو. 2 نورو پولیسانو منډه راواخیسته. پر ژامه مې کلک سوک وخوړ. ځای پر ځای کېناستم. خلک راته ودرېدل، خو افسر چیغه کړه هله شابه شور مه کوئ، دهشتګر دی، له تومانچې سره مو نیولی. وېرېدلي خلک په خپله مخه لاړل. افسر د خپل کمیز غاړه سمه کړه. مخامخ راته کېناست. ویې ویل تا ته پته شته چې زموږ په قانون کې د پولیس د ریشې ته لاس اچول 2 کاله جیل لري؟ غلی وم. ورو یې وویل ښځه دې هم تښتولې، پاتې ژوند به په جیل کې تیر کړي. چیغه یې کړه تاڼۍ له یې بوځئ، دوسیه ورله واچوئ. د زرو ناول درنو اوریدونکو، 8مه برخه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې برخې تاسې په خدای سپارو.